السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نیکی هیلې خدای مو روغ او جوړ لره. د غواګانو دوه عادتونه چې هغه اکثره وخت په غټو فارمونو کې هغه یو دا ده چې دوی چاڼ کوي په غذایي موادو خوراکه کې عموما کانسنټریټ یا غلجات چې دي دا را چاڼ کوي ښه خوراک خوندور شي. دویمه دا ده چې خوراک تاسو وګورئ دا دغه ته راوړي مخې ته ټېله کوي نو چاڼ سره چې دی دا مخکې راوړي او د دې سره کوم خوراک چې دلته دننه پاتې کېږي دا اکثره وخت دا فرسوده کېږي یعنې خرابېږي بوی کوي بیا یې مال نه خوري. نو د همدې دپاره ضرور ده چې مثلا د ورځې حد اقل 3 ځلې د اخورې خواته چې دی تاسو دا خوراک ټیل وهئ تر څو هوا ورشي او د هوا د راتګ سره دغه د خوراک خوند چې دی هغه بېرته برابر شي او د بکتریاوو دپاره کوم چانس چې لاندې وي هغه د منځه لاړ شي. نو دې سره چې دی د خوراکي د ضایعاتو مخنیوی کېږي. دویمه دا ده چې کله خوراک کې لاړې توی شي نو غوا بیا هغه خوراک نه خوري نو تاسو مجبور مکلف هستئ چې 2 او 3 ځلې یا حتی 4 ځلې چې دی د خوراکه اخورې ته ټیل وهي یا یې وړاندې کوي.